سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټکنیکل شهید یوټیوب چینل مینوالو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمن اوسئ. ګران دوستانو ملګرو موږ بیا ستاسو لپاره یوه ډېره مهمه بهترینه ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو دوستانو ملګرو د خوښې وړ وګرځي. نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته همدا طریقه ښیو چې څنګه تاسو کولی شئ چې خپل تصویرونه مثال په PDF فارمټ ته واړوئ. ډېر دوستان ملګري همدې ستونزې همدې کار سره مخامخ کیږي چې وخت نه وخت مثال دوی دا کار پیدا کیږي چې مثال څنګه خپل یا پاسپورټ مثال تاسو په PDF فارمټ ته اړوئ مثال نوره مهم اسناد تاسو څنګه کولی شئ چې همدا PDF ته واړوئ. ډېر دوستان له کمپیوټر څخه استفاده کوي بیا ډېر داسې ملګري دوستان چې هر څوک کمپیوټر هم نه لري دوی بیا مجبوریږي مثال چې کمپیوټر کار ته لاړ شي هلته پیسې هم ورکړي په مقابل کې او دوی د خپل اسناد په PDF فارمټ ته واړوي. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته داسې یوه زبردسته طریقه ښیم چې هېڅ نه کمپیوټر ته ضرورت شته نه کمپیوټر کار ته ضرورت شته. تاسو چېرته اسناد یوسئ په مقابل کې پیسې هم ورکوئ. تاسو ته په خپل موبایل کې یوه داسې بهترینه طریقه ښیم چې هر ډول اسناد مثال هر ډول تصویر تاسو وغواړئ چې په PDF فارمټ ته وړئ په یوه سیکنډ کې تاسو خپل اسنادو کوم تصویر چې دی په PDF فارمټ ته ویډولی شئ. فقط تاسو ویډیو سره وګورئ ویډیو سکیپ کوئ مه تر پایه وګورئ موږ تاسو ته مکمل طریقه ښیو سټیپ بای سټیپ. نو ګرانو دوستانو ملګرو له همدې لپاره به تاسو له پلی سټور څخه یو اپلیکیشن راډاونلوډ کوئ خو تاسو ته پلی سټور ته هم مجال نشته چې تاسو په انټرنیټ کې سرچ وکړئ مثال یا پلی سټور کې سرچ وکړئ. ما به تاسو ته همدا اسانتیا هم راوړي په همدې ویډیو کې چې فقط د ویډیو په ډسکرپشن کې به ما لینک اچولی په هغه لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر کله مو چې کلیک وکړئ مثال په مقابل کې به تاسو پلی سټور ته به ځئ ډایرکټ مستقیما به هغه اپلیکیشن ته لاړ شئ هغه راډاونلوډ کړئ. نو زه به راشم تاسو ته به اوس اپلیکیشن هم وښیم همدغه اپلیکیشن دی تاسو دلته وینئ ایمیج 2 PDF دغه هر کله تاسو یا په پلی سټور کې نشئ پیدا کولی یا مثال په ګوګل کې مو نشئ پیدا کولی فقط تاسو په همدې ویډیو په ډسکرپشن کې په لینک باندې کلیک وکړئ تاسو بیا پلی سټور ته وځئ. هر کله مو چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړه په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر کله مو چې کلیک وکړو تاسو ته یوه همدغه شانته صفحه درومي. دلته ملګرو تاسو دلته پاس ټایټل بار وینئ همدې ته به راشئ. دلته یو فولډر دی یو د تصویر نشانه ایکن دی. دلته که تاسو په فولډر باندې کلیک وکړئ چې هر کله تاسو په کوم مشخص فولډر کې اسناد پاسپورټ یا مثال تصویر چولی وي چې غواړئ چې په PDF یې کړئ بیا به تاسو له همدې څخه استفاده وکړئ. که تاسو سره مثال په ګیلري کې موجود وي بیا به تاسو یا مثال ستاسو تصویر په ګیلري کې شو کېږي. ډېر داسې موبایلونه دي چې په ګیلري کې تصویر نه شو کېږي بیا به تاسو له همدې فولډر څخه استفاده کوئ. که خامخا ستاسو تصویر په ګیلري کې شو کېږي مثال ښکارېږي بیا به تاسو په همدې ایمیج باندې کلیک وکړئ. هر کله مو چې په تصویر باندې کلیک وکړه دلته چې تاسو اوس کوم تصویر غواړئ چې مثال په PDF فارمټ ته یې واړوئ په هماغه به کلیک وکړئ. مثال زه دلته غواړم چې یو همدا تصویر شي. دلته چې هر کله تاسو په تصویر باندې کلیک وکړئ مثال تصویر تت شي کوم چک شی نه اخلي چې مثال چک واخلي خو فقط رنګ تت شي انتخاب شي سلیکټ شي. دلته مثال همدغه بل کمپیوټر ساینس په همدې دوی په هغه مثال تصویرونه زه غواړم چې مثال د تاسو پاس کړئ چې یا کوم اسناد یا بل څه د څخه زه په PDF فارمټ غواړم. هر کله مو چې کوم تصویرونه د خوښې وړ اسناد تصویر مو انتخاب کړه نو وروسته به تاسو دلته پاس راشئ د کمرې په څنګ کې تاسو وینئ همدې ډن په همدې ډن به کلیک وکړئ. هر کله مو چې په ډن باندې کلیک وکړه تاسو بیا لاندې راشئ دلته به ستاسو کوم تصویرونه مو چې انتخاب کړي یا به دلته راشئ دلته به تاسو بیا په کنورټ PDF باندې کلیک وکړئ. هر کله مو چې دلته کلیک وکړه دلته ملګرو تاسو د خپل PDF چې ته پاسورډ هم ورکولی شئ. که غواړئ چې مثال د کوم PDF اسناد مو چې همدې نه پاسورډ هم په ولګوئ نو تاسو پرې لګولی شئ. دلته به دا کلیک کړئ دلته به خپل پاسورډ انتخاب کړئ. خو زه نه غواړم چې مثال همدغه ته پاسورډ ورکړم بیرته بیا راځم دلته کلیک کړم. دلته ملګرو بله مهمه خبره دلته تاسو چې وغواړئ مثال چې خپل PDF ته نوم ورکوئ نو نوم هم ورکولی شئ. دا به داسې دلته به کلیک وکړئ همدا به ترې ډیلیټ کړئ په همدې طریقه مثال شی ورکوئ دلته زه لا لیکم مثال اسناد تاسو چې هر څه نوم ورکول غواړئ ورکولی شئ. دلته بیا تاسو په همدې اوکې باندې کلیک وکړئ. هر کله مو چې په اوکې باندې کلیک وکړو ستاسو کوم تصویر چې وه کوم اسناد چې مثال کوم تصویرونه مو چې سلیکټ کړي وو هغه په PDF فارمټ ته وغوښتل. دلته ملګرو تاسو له همدې ځایه اوپن کولی هم شئ خو دې ځای تاسو بیا شیر کولی هم شئ چې هر کله تاسو په شیر باندې کلیک وکړئ دلته ملګرو تاسو بیا فیسبوک ته لیارئ واتساپ ته لیارئ مثال بلتوت ته لیارئ زوفیه ته لیارئ هر چېرته چې شیر کوئ شیر کولی هم شئ. نه همدا طریقه وه ستاسو اسناد دلته وینئ په همدې ځای کې په دې فولډر کې دلته ځای په ځای شوي دي چې په همدې باندې کله کلیک وکړم لږ انتظار پاتې کیږو. تاسو وینئ زموږ کوم اسناد چې دي په PDF فارمټ ته وغوښتي تاسو وینئ. نو په همدې طریقه ملګرو تاسو بیا کړی شئ چې
کوم اسناد چې د مثال په ډي اف فارمټ ته په اسانۍ سره وړوئ چینج کړئ بغیر له دې چې تاسو مثال یا کمپیوټر نه لرئ مثال کمپیوټر ستاسو نه وي تاسو دا اسناد هیڅ اړتیا نشته چې تاسو کمپیوټر کار ته د ایسې مثال په مقابل کې پیسې ځنه واخلي په یوه سیکنډ کې تاسو ولدل مثال چې په ډېر لنډ وخت کې مو خپل اسناد ډېر په اسانۍ سره مثال په ډي اف فارمټ ته وړول نو ویډیو نورو دوستانو ملګرو سره هم شیر کړئ چې دوی هم ترې برخمن شي دوی هم ترې استفاده وکړي په آینده کې د ستونزو سره څوک مخامخ کیږي نو په اسانۍ سره بیا وکولی شي چې همدا مشکل رفع کړي نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل تعقیب کړئ د خدای په امان ښه وخت